چې کله بنده باندې الله تعالی امتحانات راولي او د بنده نظر د الله څخه بغیر پر بل طرف باندې نه ځي او بنده په امتحاناتو کې ثابت قدم وي او د ګناه سزان ګوري او امتحانات په صبر برداشت وي او په دې حالاتو کې د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه باندې عمل کوي بیا خو الله تعالی د هغې بنده سره ډېر احسان کوي الله تعالی د هغې بنده د دې عمل ډېره قدرداني کوي بیا و چې کله بنده دعا نه یې غوښتې الله تعالی هغه دعا قبلوي او بیا د بنده د هر عمل اجر الله تعالی د هغې څخه په زیاته طریقه باندې ورکوي زموږ صحابو کې حضرت زید بن حارثه معصوم بچی دی مکه مکرمه کې د حارث زوی دی کور د مکې مکرمې په اطرافو کې دی لکه زموږ استادو په عرف کې کله هغه بچی د مرغانو سره دی کله د وریانو سره دی کله د شنی حیوانانو سره دی د عربو یو قافله ور باندې رااله چې کله ور باندې رااله هغه بچی را اغوا کوي راغلا کوي او چې کله هغه بچی را واغسته په لاره کې عبارت د غلام تعبیر ور باندې کښې شوی چې دا بچی غلام دی موږ خرڅو مکې مکرمې ته راوستی او زید ابن حارثه معصوم بچی دی پلار پاته سو مور پاته سو کلی وطن پاته سو قافلې والا په زور په اغواکاري باندې در مکې مکرمې پورې او مکه مکرمه کې حضرت زید ابن حارثه 2-3 ځله واره پر خرڅ یو څوک رانه سي هغه پر بل چا خرڅي بل رانه سي هغه پر بل چا خرڅي بل رانه سي هغه پر بل چا خرڅي خو آخر خرڅلاوی پر حضرت خدیجه الکبرا باندې رااله چې زموږ د ټولو مؤمنانو مور ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولنې د کور زنانه وه هغه بچی د پیغمبر علیه السلام د خدمت دپاره رانیوی ځکه دې وخت کې دا د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې راغلی وله هغه معصوم بچی به د حضرت خدیجه الکبرا په کور کې اوسېدی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یې ډېر خدمت کوي تاسو ګورئ چې کله یو ماشوم د کوره څخه ورک سي د هغې پر پلار و مور بیا ډېرې سختې ورځې تېرېږي زما عقیده خدای چې د هغې مرګ ته تیار او په مرګ باندې شکر کاږي لیکن ورکه هیڅ قسم نشي برداشتولی د هغې پلار د هغې بچي په تلاش کې ډېر سرګردانه دی مختلفې علاقې مختلفې مځکې او مختلف معلوماتونه یې وغوښت خو آخر د خپل بچی د معلوماتو یو څه سرک پیدا سو چې بچی مکې ته رسېدلی او چې کله مکې ته ورپسې رالی بچی چیرې دی د معلوماتو څه وروسته دا چې د محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب په کور کې دی او د هغې په کور کې د یو غلام په شکل رانیول سوی دی او د هغې په کور کې هغه خدمت کوي هغه پلار پر پښتنه باندې رالی د پیغمبر علیه السلام کور ته چې کله کور ته راورسېدی نو هغه بچی د پیغمبر علیه السلام په کور کې اوسېږي هغې پلار دا بچی مچ کوي بچی په غېږ پورې ونیوی چې د پلار څومره مینه او محبت وغی د دې بچي سره ښکاره کړو او هغه بچي ته یې ډېرې خبرې وکړي چې مور ستا په هکله ډېره سرګردانه ده او ستا ټوله کلی ستا ټوله قبیله او ستا ټوله وطن ستا په هکله پریشانه دی نو آخر هغه پلار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیشکش وکړي چې زما بچی دی زما سره د خپلې کور ولاړ شي ځکه د هغې مور ډېره سرګردانه او ډېره پریشانه ده د هغې په تلاش کې ټوله قبیله ستړې ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې بچی خو زه نه راګرځوم صرف یوه خبره کوم چې د دې خبرې فیصله زه پر دې بچي باندې پرېږدم دې بچي ته اختیار دی چې بچی پر کومه باندې سي د بچی سره نه زه زور کوم نه به تاسو زور کوئ بچی ته به اختیار ورکړو چې بچی څه کوي هغه پلار یې ورته وایي چې دا خو ډېره حقیقت پسنده خبره ده او دا ډېره حقیقت ته نږدې خبره ده او دا ډېره ښایسته خبره ده چې بس ته زموږ سره دومره څه وکړې موږ به در هره وخت ستا در احسان لاندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست دی نه هغه بچی د پلار سره ناست دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موجود لري پلار د د ورکوالي په وخت کې په عربو په مزاج کې شعر او شاعري ډېره ده د په یاد کې ډېر اشعار لیکلي دي پلار هغه اشعار ورته وایي د دې اشعارو سره د سترګو څخه اوښکې تویېږي د اشعارو څخه وروسته ورته وایي بچی مور ډېره سرګردانه ده او مور دې ډېره پریشانه ده نو ته به زموږ سره ولاړ سې او خپل کور ته خپلې مور نوره زندګي به زموږ سره تېروي هغه بچی ورته وایي زما متعلق اختیار د چا دی زما اختیار د چا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې ستا اختیار ستا دی او پلار یې ورته وایي چې بچی ستا اختیار ستا دی هغه بچی یو ځل
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ګوري، دویم ځل د پلار ته ګوري. هغه بچی ورمنډه کله د پیغمبر علیه السلام په غېږ کې کښېناستی، ورته د کومې ورځې څه چې مې دغه سترګې لیدلې دي، د کومې ورځې څه مې دغسې محبوبه او ښایسته زندګي لیدلې ده، زه د دې زندګۍ څه بله زندګي قطعا د ځان دپاره نه سم اختیارولی، که زما اختیار زما خپلې زما زندګي به د دې زندګۍ سره تېرېږي. نو بیا هغه بچی د دې څه انکار کوي، د خپله پلار سره نه ځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی د پیغمبر په خیش کې کښېناستی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې سترګو باندې مچ کړي، ورته یې بچی د نن سبا ستا نوم زید ابن حارثه نه دی چې خلک به تا د حارث بچی بولي، د نن سبا ستا نوم زید ابن محمد دی، ته به د محمد بچی. نه بیا چې پلار هغه بچي ته هر څه کوي، پلار هغه بچي ته هر څومره زارۍ کوي، او پلار هغه بچی ته د کور د طرفه هر څومره یاداشت پیښوي، لیکن هغه بچی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحبت پرېښولو ته په هیڅ شکل نه تیار. نه هغه بچی در مور و پلار هم پیغمبر خوښ کړي، هغه بچی در قوم و قبیله هم د پیغمبر سره زندګۍ ته ترجیح ولا ورکله. دا د هغې قرباني و د پیغمبر علیه السلام په هکله. په ټولو صحابو کې الله تعالی د هغې د قربانۍ دا قدر وکړي چې په صحابو کې واحد حضرت زید رضی الله عنه ته چې هغې ته په ټولو موقع کې په زید ابن محمد باندې ویل کېدل چې دا د محمد بچی دی، دا د محمد زوی دی، دا د محمد د کور انسان دی، او دا د محمد په بچانو کې شمارل شوی دی. نو بیا به هغې زندګي ټوله هغې به نوم زید ابن محمد خلکو یادوي. په ټولو صحابو کې واحد هغه صحابي دی چې الله تعالی د قرآن کریم په الفاظو کې د حضرت زید نوم ذکر کوي. الله تعالی قرآن کریم کې فلما قضا زید منها وطرا، غالبا صحابه 1,25,000 کسان شاوخوا رالو، هغې کې ابوبکر غوندې انسانو چې د انبیاو سره لاندې په ټولو انسانیت کې د ټولو څه افضل ابوبکر، او هغې کې حضرت عمر و عثمان و علی غوندې انسانان رالو، لیکن د هغې د یو نوم په قرآن کریم کې نه رالی. حضرت زید ابن حارثه چې کله د پیغمبر په حضور کې قرباني پیش کړه، الله تعالی د هغې د قربانۍ دومره قدر وکړي چې تر قیامته پورې چې کوم څوک د قرآن کریم تلاوت کوي د حضرت زید نوم به یادوي. او قرآن کریم کې الله تعالی په خپل کلام کې په خپلو الفاظو باندې د حضرت زید نوم یادوي.